د هر څه نه مخکې سلامونه احترامات تاسو ته او ستاسو د چینل ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته وړاندې کوم. الله دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسي. زما نوم خان آغا بېسودی دی. زما تعلق د افغانستان سره دی. د ننګرهار ولایت د بېسودو ولسوالۍ اوسېدونکی یم. خان آغا اوس تاسو راته ویلي چې څونه وخت نه د رباب غږوئ؟ زما تقریبا 12 کاله کېږي چې رباب غږوم. 12 کاله. لومړی زده کړې مو چېرته کړې وې؟ لومړی زده کړې زه خپل والد صاحب سره په هغې ټایم کې زه خپله په سکول کې وم. نو زما والد پخپله هم غزل سینګر دی پښتو. نو په جلال آباد کې د هغوی ډېره وه. هغې سره به زه کله کله چې سکول نه به فارغه شوم نو تلم به د هغې ډېرې ته. نو هغوی سره یو رباب غږونکی و په نامه دی شاکر زرین. نو پلار مې بیا هغې سره کېنوم. د هغې نه ما بیا د رباب هغه کوم سرګم چې دی د هغې نه ما شروعات کړم. والد صاحب محترم باره کې راته ووایئ چې هغه زما والد صاحب پخپله غزل سینګر دی. تاسو ته مې یادونه کړه د استاد شاه ولي او همدغسې استاد نواب او په دغه لیول باندې هغه غزلې ویل لکه څرنګه چې تاسو استاد شاه ولي اورېدلی او استاد نواب هم اورېدل. همدغسې زمونږ نور پخواني کوم سندرغاړي چې دي په دغه لیول کې هغه غزل پښتو غزل سندرې وایي. نوم یې خدایداد بېسودی دی. بېسودي صاحب ته راته وایئ چې رباب سره چېرته په دولتي تلویزیون کې یا شخصي تلویزیون کې کار کړی ده؟ نه ده کړی؟ بلکل په افغانستان کې تاسو ته ما مخکې مې یادونه وکړه چې 12 کالو نه زه رباب غږوم او تقریبا 4-5 کاله زه په انعکاس راډیو تلویزیون کې وم. په لمر تلویزیون کې مې کار کړی. په شمشاد کې مې ډېر پروګرامونه ریکارډ کړي دي. په ملي تلویزیون ننګرهار کې، په شرق ټلویزیون کې، په دې ټولو ټلویزیونونو کې ما پروګرامونه کړي دي. نو پاکستان ته نو څنګه رامخه کړه؟ بس دا چې تاسو ته زما نه بهتره معلومات شته دی چې د غني صاحب د حکومت د لنګېدلو نه بعد طالبانو حکومت راغی او طالبان حکومت چې کوم دی نو دا د موسیقۍ سره څه خاصه علاقه نه لري. موسیقۍ ته اجازت نه ورکوي. نو د هغې په ترڅ کې موږ دې ته اړ شولو چې پېښور ته راشو. په قاچاقي لارو راغلی که نه که په صحیح؟ بلکل طالبانو د راتګ سره سم ما ویزې ته هم اپلای کړی خو بدبختانه چې د ویزو مسله ډېره کړکېچنه موضوع وه. نو ویزې داسې خاص نه ورکول کېدلې پاکستان د حکومت د خوا نه او کافي وخت پکې ولګېده. او نور هلته زموږ کوم اقتصاد چې دی نو هغه هم ډېر خرابېدو سره مخ و. نو بس دې ته اړ شو چې په قاچاقي ډول باندې د سپین بولدک یا چمن کوم بارډر چې دی د هغې لارې پاکستان ته راشو. دلته څنګه د ځوان زندګي او څه پروګرامونه شته دي که نه؟ بس ښه دی. د الله فضل کرم دی او داسې خاص نشته دی دلته. ولې؟ بس مسلې ډېرې زیاتې دي. لکه فرض مثال یو ځای ته موږ پروګرام ته ځو. یو خو داسې دی چې موږ افغان مهاجره سو. فرض مثال کوم ځای ته پروګرام ته موږ ځو نو هغه دا پروګرام خو د شپې د سیټ نه وي او د هغې خوا نه چې واپس راځو نو کوم ځای کې ناکې یا چیک پوسټ وي نو هلته موږ درې موږ نه پوښتنې کوي چې تاسو سره آی ډي کارت یا داسې کره ثبوت دلته د اوسېدلو شته دی. نو موږ ورته عاجز پاتې شو. نو بیا د هغې د پوښتنې جواب موږ سره نه وي. موږ سره نه آی ډي کارت یې پاسپورټ موږ سره شته خو بیا د ویزې مسله وي. تاسو ته ما مخکې مې یادونه وکړه چې ویزا د پاکستان حکومت افغانانو ته ډېر په مشکله ورکوي. نو دغه مشکلاتونه شته. دا کوم ډیجیټل موسیقي یا ډي جي چې ورته ویل کېږي دا شانتې نور سازونه دغه خو سر په دې باندې نه یې کړی؟ نه دې سره خو موسیقي نور هم خوندوره شوه او داسې دی چې بس هر یو څه کې پرمختګ کېږي که نه. کال په کال یعنې ورځ تر بلې په هر یو څه کې چې دی په هغې کې پرمختګ کېږي. نویوالی پکې راځي که نه، نوښت پکې کېږي. نو همدغه شانتې د موسیقۍ کوم برخه چې ده لکه رباب شو، سیتار شو، نو دا اوس سټپ بای سټپ اوس نن سبا کیبورډ او پیانو ته خبر رسېدلی نو دا ډېر شي نو د بیا ضرورت هم نه وي. ټول په پیانو کې ځای شوي دي که نه. دا خلک غږۍ استعمالوي په ودونو کې او مینوال هم زیات دي. خلک خوښوي. لکه فرض مثال مخکې به په رباب په منګي باندې خلکو ګزاره کوله. اوس خو چې ساوند سیسټم نه وي، پیانو نه وي او په دې کې هغه ریدمونه نه وي نو د دې خلکو بیا هغه کوم دغه شوق او ذوق چې د هغه نه پوره کېږي. نو دا رباب چې دی د دې بیا جدا اورېدونکي دي، د سیتار جدا اورېدونکي دي، چې کوم یو هغه پخواني موسیقي اوري د هغې جدا اورېدونکي دي. خو خصوصا په ودونو کې زیاتره نن سبا ټول د ګډا ماحول وي نو په هغې کې چې بیا لاسپیکر یې نه وي، د غربي سیسټم چې ورسره مکس وي نو بس بیا واده والا یا پروګرام والا چې د هغه قناعت نه کوي. رباب نه علاوه نور کوم موسیقي آلات درته یاد دي؟ بلکل په هارمونیم باندې پوهېږم خو داسې ډېر نه.
پوهېږم. دا دوی چې ربابونو کې قسمونه وي او که نه؟ بالکل ربابونو کې خو ډېر زیات قسمونه وي، خصوصا ربابونه په خپله په 3 قسمه باندې، لکه بیز رباب وي، درمیانه رباب وي او زیرچه رباب وي. بیا په دې کې بیا د ډیکوریشن کومه برخه چې ده نو بیا دا هم په 3 قسمه باندې، لکه بعضې ربابونه داسې چې نیمه غاړه صدفي، بعضې داسې چې سینه پوره سینه صدفي، بعضې داسې چې چاراشه صدفي او مکمل داسې دا ټول صدف وي. نو د هغې بیا د کوم لرګي رباب ډېر خلک خوښوي؟ د توت کوم لرګی چې دی هغه بېدانه توت څوک ورته پیوندي توت وایي، هغه هم چې د کابل نه وي نو هغې ډیمانډ ډېر زیات وي او ډېر خلک خوښوي. ډېره زیاته مننه کور دې ودان. تاسو نه مننه، الله دې خوشحاله راغله.